روژه د تاریخ له پاڼو. د رمضان المبارک 4مه نیټه. په دې نیټه کې د تاریخ ځینې اړینې پیښې او مناسبات ابن الاثیر په الکامل فی التاریخ 4م جلد 295 صفحه کې لیکلي چې د رمضان المبارک په 4مه نیټه د طارق بن زیاد رحمه الله په مشرۍ د تاریخي اندلس فتحه پیل شوه. همدارنګه د 1023 هجری قمری کال مطابق د 1438 میلادي کال د رمضان المبارک په 4مه نیټه چې د اپریل میاشتې 11مه نیټه وه د عثماني امپراتورۍ لخوا د المانیانو پر وړاندې له دې امله جګړه رامنځته شوه چې المانیانو د عثماني امپراتورۍ سره په پوله کې یوه قوي کلا جوړوله چې مجاهدینو اجازه ورنکړه. همدارنګه د رمضان المبارک په 4مه ورځ په 927 هجری قمری کال کې چې د 1521 میلادي کال د اګست میاشتې له 8 نیټې سره سمون خور د عثماني خلافت زړور مجاهدین وتوانېدل چې د بلګراد ښار فتح کړي. بلګراد ښار له پراخ ستراتیژیک اهمیت څخه برخمن و او د اروپا د دروازې په نوم باندې یادېده. د ښار په نیولو سره یې اوسیدونکو چې په کلونو یې د زورواکو پادشاهانو او د کلیسا د پاپانو تر ستم لاندې شپې سبا کولې د الله جل جلاله بندګۍ ته دعوت شول او د یادولو وړ ده چې دا ښار څو ځله یعنی 1441 1455 او 1492 میلادي کلونو کې څو ځله د عثماني خلافت د فوجیانو له لورې محاصره شوی و، خو په نیول کېدو یې نه وتوانېدلي. بالاخره د سلطان قانوني د واکمنۍ په مهال په بشپړ ډول په همدې نیټه ونیول شو. په همدې ډول د روژې مبارکې په 4مه نیټه په کال 1023 هجری قمری کال چې د 1438 میلادي کال د اپریل میاشتې له 12مې نیټې سره سمون خور عثماني خلافت وروسته له 80 کلونو د آلمان پر خلاف باندې جګړه اعلان کړه. د عثماني خلافت او آلمان ترمنځ د سیفتا تورک په نوم معاهده شوې وه. د جنگ لامل دا و چې آلمان د معاهدې خلاف کړنې ترسره کړلې او د عثماني خلافت سرحدونو ته یې فوجونه نږدې کړي وو. ورونو، دا هغه دور و چې حتی د اسلامي حاکمیتونو سرحدونو ته چا په سپکه نه شوی کتلای.